دا عرفی خبره ده د نورو سیزونو په نسبت د مظلوم خیره الله ډیر زر قبلی د خلین وتل او قبلول سم دی. بس نو مسلمان لپکار دی چې د بل مسلمان سره زیاتی و نکی او ظلم و نکی. بعضی وقت کې سړی په خوله خیره وکي او بعضی وقت کې د سړی د زړه نه خیره وځي. د خوله خیره او د زړه خیره یو شان قبلیږي. یو انسان دړمن شي د سره زیاتی وشي او د دړمن شي نو کدی په خوله سو او نه وای هغه ظلم خدای ویني. کدی په خوله سو او نه وای خداغه د زړه په هغه خفګان الله خبرېږي. ډیر زر الله پاک دغه مظلوم ته وی لانصرنک ولو بعد حین خیره قبول ده. اوس مدد بده کوم اگر قسم د پس ولنی خو مدد بده کوم. زمارونو کله چې مسلمانان په لومبي ځل باندې د پیغمبر علیه السلام سره بعض خلکو ایمان راوړو مسلمانان شو نو بعضې د مکې غټو کافرانو په دې مسلمانانو ظلمونه شروع کړل. په دې غټو کافرانو کې یو لوی کافر و چې د هغه نوم و امیه ابن خلف. دا د مکې په تاجرانو کې سوداګرو کې مالدارو د منډو خاوندو سرمایه‌دارو او د مکې یو لوی سردارمو او دا مشهور صحابي چې تاسو ټولو د ماشومانو لویو په نوم په خولې د هغه نوم چلیږي حضرت بلال رضی الله عنه. دا د غلامو د په قبضه کې و. نو د غلامۍ ژوند خو ډېر سخت و. د مخکې نه دا غلامي را روانه وه. نو دې ظالم به حضرت بلال سره ډېر ظلمونه کول. حالانکه دا هر چا خپل دینی دا هر چا خپل مذهبي نو ظلم نی پکار زیاتی نی پکار. نو حضرت بلال باندې به دومره ظلمونه کول چې تاسو هغه تاریخي واقعه اورېدلې دي. هلکانو له به یې ورکه او دې د مکې نه بار وباسئ او په شګو یې سملوئ او په سینه وله درنې درنې ګټې کېدی. دی به په شګو سملو او په سینه به یې وله درنې درنې ګټې کېښودی او چې کله به وجود زخمی شو په هغه زخمونو کې به یې ورته شګې اچولې او جامې به یې د غریب نه وویستې او د غنو څانګې به یې وړوله ورکړې لکانو له ویشه به یې په دې یې وهې. هغه د غنو په څانګو به یې ووه او دې غریب به د مکې په کوڅو کې ترې منډې والې واړه به ورپسې وي او نخره یې ترې جوړه کړې وه. ګوره څومره ظلم یې وکړه. الله خو وروستو د حضرت بلال مدد وکړه. ګوره د مظلوم الله مدد کوي. یو ځل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاره روانو او په دې بلال دا نخرې کېدی او یو ټکې به یې ورته وی چې بس دا زوړ خپل دین ته راشه د پلار نیکه دین ته نو پرېږدو دې غږ درته نه کوو. هغه به هماغه چغه واله الله احد چې الله یو دی الله شریک نه لري. نو ابوبکر په لاره روانو د سره دا نخرې کېدی نو هغه د مالک ته وله وی دی امیه ته وی دا خرڅی خو نه. هغه وی راشه خرڅې که په ده څوک څه کوي د رنګ نم تور دی د کار روزګارم نه دی او ټوله ورځ دغه منځونه دي او دغه چغې دی. وی خرڅومې نو د خپل اندازې نه زیات قیمت یې ورته ووی. حضرت ابوبکر هم په هغه قیمت واغېسته چې واغې د ظلمونو نه خو خلاص شو. ځکه اوس خو دا کافر د غلامۍ نه ووته اوس خو څوک ظلم ورسره نشي کولی. نو دا بلال حضرت ابوبکر ته وی ابوبکر ځان له دی غشتې مو که الله له دی غشتې مه. که دې ځان لا غشتې مه نو ما ته کار ښایه چې څه کار یې کېدله شروع کم او که دې الله لا غشتې مه نو ما او خدای پرېږده بس پرېمې ده ما خپل خدای ته چې د خپل رب عبادت شروع کم. حضرت ابوبکر ورته وی نه بلاله ما ځان له نه یې غشتې ما الله لا غشتې زه ته پیشه و الله دې پیشه بس آزاد یې که. نو چې حضور پاک په خبر شو نو رسول الله مبارک ډیر زیات خوشحاله شو او حضرت ابوبکر ته سووی وی ابوبکر سیدنا
ابو بکر زمونږ مشر دی، زمونږ سردار دی. واعتق سیدنا، او زمونږ سردار آزاد که. ګوره بلال ته خپل سردار وی. بهر کې اخو الله دا ظلمونو نه خلاص که، او الله پاک بلال له دومره لویه مرتبه ورکړه چې د رسول الله مبارک مؤذن او بانګي ته خدای پاک جوړ کړ. داسې لویه مرتبه ولا الله ورکړه. او رسول الله مبارک ورته یو ځل فرمایي وی بلاله چې زه کلم جنت ته تللی ما، کلم ځکه حضور پاک په خوبونو کې هم ډېر کره ته تللی دی، نو ما د خپل ځان نه مخکې ستا د پیزار کشار اورېدلی دی. دا ګوره لویه منقبت دی. لیکن هغه امیه چې کم ظالم و هغه سره خدای څه وکړل. په مکه مکرمه کې یو صحابي و حضرت سعد، د دې امیه او د سعد یو بل سره دوستانه تعلقاتو، دواړه مالدارانو. نو سعد چې به کله مکې شریفې ته راغی حج لا یا عمرې لا یا تجارت لا، د امیه سره به دیره دوست دی. او که دا امیه به کله مدینې ته لاړ یا د مدینې په لاره به تېرېده، نو سعد سره به یې دمه کوله، هغه سره به یو بل سره دوستانه تعلقاتو. نو چې کله حضور پاک مدینې شریفې ته تشریف یاوړه، حضرت سعد خدای پاک مسلمان کړ. چې مسلمان شو نو د اسلام نه پس راغی مکې ته چې عمره به وکړم. نو ته خو وایې چې د امیه سره مې دوستانه ده، هغه سره به دیره شمه. نو چې راغی مکې شریفې ته، او د مکې خلک د مدینې خلکو ته ډېر غوسه و چې تاسو زموږ دشمن بوته، او هغې له پنۍ ورکړه حضور پاک او د هغه ملګري، ډېر ورته غوسه و. نو چې دا سعد راغی مکې شریفې ته او امیه سره دوست، اوس خو امیه کافر دی، سعد مسلمان دی، حالت بدل شوی دی. خو خیر دوستانه خو د مسلمان او د کافر هم په منځ کې وي، تجارت خو مسلمان او کافر هم یو بل سره کولی شي. نو چې راغی نو د امیه خو پیو سعد چې دا ما ته د مکې خلک غوسه دی، ځکه مونږ رسول الله مبارک او د هغه ملګرو له امن ورکړی دی. نو د سعد امیه ته وی چې هلکه داسې ټیم وګوره چې خلک پکې نه، چې زه لاړ شم او د بیت الله طواف وکړم. وی ښه. نو د غرمې په وخت کې عموما خلک ودي، او بیا د مکې غرمه ډېره ګرمه وي، سخته وي. نو دواړه ووتل د غرمې چې غرمه به څوک نه او دی به پټ طواف وکړي، او بیا به ځي مدینې ته اړو، څوک به خبر نه شي. نو چې څنګه روان شو طواف لا، نو چې چا نه یریدل مغه ولا مخې له ورغی چې ابو جهل دی. ابو جهل خو پیژنده، دا مالدار خلک دا سرداران خو یو بل پیژني. ابو جهل امیه ته وی هلکه دا څوک دی؟ سعد نه دی؟ وی دی. نو ابو جهل خو شیطانو، نو آواز یې پرې راوویسته، وی ښه تاسو زموږ دشمنانو له پنۍ ورکړې ده، هغه هم بوتلل مدینې ته، او ته زما په کلي کې په امن ګرځې، بېغمه ګرځې. قسم دی چې زما د دې مشر امیه میلمه نه وي چې تا سره ما کتلی وي، خو د ده میلمه نو غږ درته نه کوم. نو سعد خو یو قوم مشر و، بهادر و، هغه ورته وی ای ابو جهله ټیک ده چې تا به ما په مکه بند کې، خو ګورې زه به دې په داسې لاره بند کړم چې چا به له دې نه سختی. که تا زه بند کړم نو زه خو عمرې له به نه راځم، ما نه به خدای ډو تپوس نه کوي، ولې بس دشمن به دې نه مې پرېږدي. خو تا به زه شام ته چې ته ځې، نو زمونږ د مدینې خوا کې ستاسو لاره ده، نو زه به هغه لار در باندې بنده کړم. نو شام نه خو ستاسو ټول غنم او ستاسو غله او تجارت خو په شام دی، نو تاسو باندې د تجارت لاره بنده کړم چې پته راته ولګي. یو بل سره دوی خبرې ترخې شوې. نو دی کې دا امیه پوه شو چې یاره هسې نه، د ابوجهل ما نه خفه نه شي چې ستا میلمه دی، ما خو ستا په وجه ورته صبر وکړه، خو دی خو په مونږ اواز راوچتی. نو دا امیه د خپل دوست ته سعد ته وایي ای سعده ګورې زما په وجه درته غږ نه کوي، نو تاله هم خوند درکړه. دا ابوجهل زمونږ د دې ټولې علاقې سردار دی، نو په دا اواز مه راوچتوه، په د دې اواز راوچت کړه. سعد خفه شو چې د خدای بنده ته خو ستا میلمه ما، زما ستا تعلق دی، نو تاله په کار دا دی چې ابوجهل ته وایي چې دا زما میلمه دی، ولې ورسره بحثونه کوې؟ نو بجای د هغې چې هغه ته نه شي ویلی، نو ما باندې اواز راوویسته، لکې دا ووایي. نو په دې کې بیا ابوجهل سعد امیه ته ویې ته خو به غږ نه کوې،
تو کشو نه کې ستا متعلق رسول الله مبارک فرمایلی دی چې امیه به وجنو ستا متعلق هغه دا خبره کړې ده او تا ته پته چې هغه رښتیا وایي دروغ نه وایي. خیر دغه وخت کې هغه معامله رفع دفع شوه او سعد راغی مدینې شریفې ته. ابو جهل خپل کور ته لاړ او امیه چې کور ته لاړ نو ښځې ته ویې ښځې هغه زما ورور یثریبي مدینې والا هغه خبره خو به تا ته نه رسېدلې تا به نه اورېدلې نه څه وې هغه خو وی چې رسول الله مبارک زما متعلق ویلي چې امیه به وجنو او ښځې قسم په الله چې پیغمبر علیه السلام دروغ نه وایي خو رښتیا وایي و یاره پې ولګېد ټټنګ پې ولګېد. ښځه ورته وایي مړه ما یارېږه ټیزه نه یارېږې ته بارموز هغه دلته نشي راتلی ولې یارېږې یاره وی والله لا یکذب محمد قسم په خدای هغه خو دروغ نه وایي او دا خبره د خولې نه وتې ده اوس به څه کوي بس فیصله یې په دې وکړه چې د مکې نه بهر نوځم هغه دلته نه راځي بس خبره خلاصه شو. د خدای شان ته ګوره دې وخت کې د بدر غزا جوړه شو او د ابو سفیان قافله چې د شام نه راتلل نو مسلمانان هغې پسې وتي نو هغوی یو سړی راولېږه او په مکه کې اعلان وکړ چې ستاسو قافله لوټ کېږي او مسلمانان پې حمله کوي نو تاسو مهرباني وکړئ خپلې قافلې له روځئ د هغې حفاظت وکړئ. ابو جهل لښکر جوړ چې لښکر یې جوړ کړو امیه ته ښځه وی امیه خبره دې یاده ده د سعد وی یاده مې را ښځې نظم دوی به زه نه ځم خو ابو جهل خو شیطان و هغه لکې سوچ کوو چې زه ځم نو ته به رانه سینګ پاتې کېږي نو راغی امیه پسې څنګه چل دی وروره مسله به څنګه وي امیه وی زه خو ناجوړی یم او بیمار یم زه خو نشم تللی او د ځان په ځای کته وی چې یو غلام د سره ولېږم که دوه وی درې نوکران به ولېږم او زه ناجوړی یم نشم هغه پوه شو ابو جهل چې سړی یاره یې غشتی نو ورپسې جرګه راوسته دا واړه ځي او ته بوډا به نه ځې بیا ورپسې د ځوانانو جرګه بیا اخره کې د بوډاګانو جرګه راوسته چې دا ټول بوډاګان دي او ته پاتې کېږي دا خلک به د پورې خان دي د خدای بنده. امیه غریب مجبور که چې مجبور یې که وی یاره ښځه وی ټیک ده وی یو ډېر اعلی اس اخلمه ښه چې په ټوله مکه کې د هغې نه اعلی اس دی نو هغه ته خو یړه کې دا واچول چې اعلی اس اخلم چې جنګ پې وکړم خو د دړه کې دا و چې اعلی اس واخلم چې په لاره تاسو نه پې راوتښتم نو ښځې ته وی ښځې ځمه وی هغه خبره دې یاده نه ده تا نه وی چې د مکې نه بار به نوځمه وی ښځې له غوندې ورسره ځمه او چې دې شپه شي وده شي را وبتښتم. ابو جهل خو پیو چې دا خبیث په دې لار کې نه تښتي نو هغه یو څو الکان په ده مقرر کړل چې تاسو به دا ډیوټي وي چې دا کاکاجي درنه ونه تښتي نو قافله خو ځای په دې دمه کوي نو چې قافله روانه شو یو ځای کې خیمې خښې کړې دمه کوله نو امیه دا چلو که چې ځان ته اس نږدې ودراو اوخ یې نږدې ودراو او دی سوچو چې دا خلک وده شي بس په اوخ بخ په واړم او تختم به واپس مکې ته دا خو بیا ابو جهل الکان مقرر کړي نو چې دی څنګه اوښې ودرولې او خلک وده شو دی راپاسېد هغه الکان ورامنډه کړې کاکاجي څه کوې دا خو هلکه دا الکان ویښ دي کاکاجي څه کوې لوټه پکاري چې دله راوړو او دس ماته چې د سره لاړ شو شپه ده او کبل هایک سر کوزو تاسو څه کوئ زه وده شی ځاسې راپاسېد نه موږ ستا خدمت ته ولاړ یو که ستا حاجتي څه ضرورتي او ستا موږ له خوب نه راځي ستا خو مشران وده دي موږ ستا خدمت ته ولاړ یو بس دی پوه شو چې دلته خو کار خوند ونه که زه بل ځای کې چې قافله دمه کوي را تختم به چې بل ځای له قافله ورسېدله او بیا خیمې خښې کړې او خلک وده شو د اوښ ځان سره خوا کې تړلی و نو دی راپاسېد هغه هلکانو بیا رامنډې کړې کاکاجي څه کې خیر دی یا سرکوزو تاسو څه کوئ ما پسې نښتې یې داسې راپاسېدم چکر نه کاکاجي مونږ ستا خدمت ته ولاړ یو اوبه پکاري لوټه پکاري لوټه پکاري بل څه پکاري مونږ تا ته نه تاسو دې وده چې نه مونږ خوب نه راځي مونږ خو ته مشر یې زمونږ کاکا یې هلته بیا خوندونه خو چې کله به دې پاسېده او راتښتېده به هلکان به ورته رامخکې کېدل د دې حده پورې چې بدر ته یې ورسو
چې بدر ته ورسو جنگ شروع شو نو دې امیه پسې یو 2 مسلمانان ورپسې شو او د سره زوی په اوښ شاته سور دی چې مسلمانان ورپسې شو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره د دوستانه تعلقاتو عبدالرحمن ابن عوف ته آواز وکړ عبدالرحمن الا ما بچ کا ما رس نبی علیہ السلام لره سوا هغه وی اوښ دې زغلاوه د اوښ زغلاو او اوښې درونو دې په خپلم غټو او زوی مې 2 کسانو نو درون اس خو منډه نشي والی نو بس دا او مسلمانان ورو رسېدل بس دا چلو که هغه پښتانه وي چې د انسان په خپل سر راشي که نه نو بیا نه زوی او نه ښځه او بیا بل څه نه پېژني بوډۍ وه او زوی ناجوړه نو وی خدایا ما مړه کې خدا ما دا زوی جوړ کې د شپې ولا ملک الموت راغی وی ټیم دی پوره دی وی روغ او رنځور پېژنې او که نه پېژنې ناجوړه مې زوی دی او ته ما پسې راغلی نو دا د چا په سر نه راغلی نو چې پوه شو چې اوس خو کار نه کېږي نو خپې اوچته کړو زوی ته اړمه کړو لته یې ورکړه زوی یې شاته وغورځو مطلب یې دا چې یو به زما اوښ سپک شي نو منډه به وایي بچ بشم او بل دا مسلمانان مې په دې زوی شي زه به ترې بچ شم خو چې څنګه یې ښکته وغورځو بس مسلمانانو خو یې زوی له یو 2 درزه ورکړله خو یې بېغمه کړه ده پسې شو چې ورپسې شو را لاندې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه له آواز ورکړه عبدالرحمنه څوکم وی اوښ نه ټوپ کا د اوښ نه ټوپ کړی چې ټوپ یې کړی عبدالرحمن ابن عوف راغی د پاسې پې ځان ور واچو او دا وښودی مسلمانانو ته چا دا حضرت بلال هغه سره خو یې ظلم کړی و چې کله دې څنګه مخامخ شو بلال چغه کړی غونډۍ ته وخت لا نجوت ان نجا امیه لا نجوت ان نجا خلک هغه امیه دی ګورې که دې د نن بچ شو زما خیر نشته هغه غریب یې دونه یرولی دونه یې والی نو چې څنګه په ځمکه پرېوته نو عبدالرحمن ابن عوف پې د پاسه سملاست صحابه ورته عبدالرحمن پاسه دې وجنو ویې نه بس پرېږدې دی دې نبي علیه السلام له به وځم هغې خو ویې که ور ورسېد خو ماف کوي ځکه حضور پاک خو رحمدل و وی پاسه خو خیر هغې دې ته نه پاسېده ځان یې پې د پاسه غورځولی نو دې ډېر غټو نو هغې بس د لاندې نه په دې خېټه کې وله توره ور ومنډله او بېغمه یې کړه زما وروڼو دې اندازې ته وګورئ او یا کسان کافران خدای پاک په بدر کې مردار کړل او یا نو چې او یا مردار شو نو حضور پاک صحابو ته وی هلته یو لوی کوی و غټ شړ وی دا ټول په دې کوی کې ور وغورځوئ قلیب بدر نو دا کافران ټول دا یو کم او یا د ده نه بغیر هغه خو ټول په کوی کې ور وغورځو او د پاسه یې پې خاورې ور وویشتې او دې په میدان پاتې و پړسېدلی و نو چې دی راښکه کوي ته نو اندامونه به ترې وتل دومره سخا شوی و نو حضور پاک ته صحابه وی دی بلا سره څوک و وی همدقه هلته پې شګې د پاسه ور واچوي بس پرېږدی دا ولې دا د هغه حضرت بلال د ظلم انجام ټیک د تا خو یو وخت کې ظالمه ظلم وکړه هغې غریب سره هغه بې کسه بې څوکه سره او زیاتې دې ورسره وکړه او نخرې دې پرې وکړه و دې خندل خندل به دې وپورې لیکن الله هغه بلال نه څه جوړ کړو تا نه خدای څه جوړ کړل دنیا کې هم خدای رسوا کړې ذلیل یې کړې مردار شوې او د لاش دې رسوا شو او د قبر او بیا د آخرت رسوایی دی الله ته معلومه ده چې الله به د سره هلته کې څه کوي نو د ظالم انجام ګورې خرابې الله پاک ظالم له مهلت ورکوي 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 خو چې کله یې راونیسي نو بیا د سمي او د خلاصي لار بله ني یو بادشاه په یو علاقه تېرېده نو هلته ډېر ښکلي سیند و ځنګل و یخه علاقه وه د علاقې خوښه شوه نو نوکرانو ته یې وی دلته مال یو محل جوړ کړې ځکه ښکلې اوبه هم دي اعلی آبشار هم دی او ځنګل هم دی او سیند هم دی خشته سپینې اوبه دي او علاقه هم یخه یو خشته محل دلته جوړ کړه چې د هغې نه ښکلې محل بل نه او چې د چا ځمکه پکې راځي ونیسئ او که د چا کور پکې راځي روان کې دا علاقه مکمل د خلکو نه پاکه کې چې د چا کور هم نه کې د ما محلي بس ټول خلک لګیا شو ګلکاران او هغه زمانه کې چې کم انجینرانو او کم خټ والو
بس هغې ځای خوښ که بادشاه ورته ځای وښو محل یې شروع یو ډېر شاندار فراخه خشته محل یې وله جوړ که څو چته او په ډېر ښه انداز یې وله جوړ که نو بادشاه ته خپل وزیرانو وایي چې بادشاه سلامت محل تیار شو هېڅ کار پکې نه دی پاتې اوس که تاسو راځئ دې محل ته او د دې محل افتتاح کوئ او یا کډه وله راوړئ نو ستاسو خوښه ده بادشاه په ډېر دوم دام او شایانشان طریقې سره په خپل قیمتي اس سور شو او خلک ورسره دي لښکر او وزیران او محل ته روان شو چې محل ته څنګه ورنږدې شو نو یو کور د محل سره خوا کې او د محل ته مخامخ یو کچه کور بادشاه دی خلکو ته وایي دا څه شی دی وایي دا یو بوډی د هغې کور دی او د دې بوډۍ هېڅوک نشته نه بچي شته او نه خاوند شته او نه بې اسرې غریبه ده دا د هغې کور دی تاسو ته ما نه وي چې کورونه ټول روان کړئ چې دلته یو کور هم نه وی ټول هم روان کړل خلک هم دې نه وشړل خو دا بوډۍ غریبه وه چې د دې دا کور هم روانه نو دې ډېر وجړل چې زما خو هېڅوک نشته او دلته مې دا یو رکوټې کور دی نو ما سره ظلم مه کوه نو موږ د دې بوډۍ دا کور پرېښود بادشاه وی بوډۍ پکې سي اله به زه د خپل محل ته وردننه کېږم چې د بوډۍ دا کور روان کړي او دا ځای اوار کړي او دا خټې لوټې ته یې خو غورځوي به د بادشاه اړو ویل بادشاه دومره جابر و چې واپس لاړ نه وردننه کېږي ځالې پاسې خو ورننه وځه یا بوډۍ راوغواړه چې په راځی که چې خفه کېږم تاله بل ځای کې ښکلی کور جوړو راځی که د بوډۍ کور یې روان که بوډۍ بادشاه خو لاړ محل ته هله به دننه کېږم چې دا کور روان بس فوراً پوج پولیس رالل اړرو او د بوډۍ کور یې روان هر څه لرګي مرګي او خټې لوټې وله تس نس کړلې او میدان یې ورکړه بوډۍ الله ته لاس پورته ګوره ظلم نه پکار دا بعضې دوا مجیبوي بعضې سړی وي خدایه ما وبخې دا هم د الله نه دعا او بعضې سړی د الله صفتونه شروع کړي یا خدایه ته خو ډېر مهربانه ذات ای پروردګاره تا ته خو په غریبانانو ډېر مهربان او خدایه که ته ما وبخې نو ستا پکې څه کېږي او زه خو ډېر محتاج یعنې دونه د الله صفتونه خپې کړي او خپله عاجزي ور مخکې کړي چې هغه دعا خشته کړي او مزېداره کړي ښکلې کړي نو دې بوډۍ هم د خدای نه عجیبه سوال وکړه څه وایي یا الله زما دا کور چې روانېده نو خدای که زه نه وم نو ته چاته تللی وې ته خو وې که او الله چې زما دا کور روانېده نو که زما طاقت نو نو خدای ستا زور څه شو ستا طاقت څه شو الله دا اوس عجیبه خبره ده ناشنا سوال الله که زه نه وم ته خو وې او خدای که زما زور او طاقت نو غریب او بے کسه بے سوکم نو ته خو بے کسه بے سوکه غریب نه وې بے طاقت نه وې ستا طاقت څه شو دا سوال الله ته او دا سوال چې موږ دا هم په یو عجیبه انداز وکړه یو نیک سړي عالم له لاړه دا بوډۍ وایي ما سره خو داسې ظلم وشو سوال وکړه دې بادشاه چې خدای تباه کړي هغه ورته وی ولې ستا خدای نه دی څه تا لا سوال چل نه راځي په خپله ورته وژاړه که نو بس خدای ته په ژاړه شو یا الله که زه نه وم نو ته خو وې چېرته تللی وې ته او الله که زما زور نو نو ستا طاقت څه شو چېرته تللی چې دی ووی او دې وخت کې بادشاه په اس سورو د محل دروازې ته ننوته په یو لوی شان افتتاح کوله چې په هغه اس د پاسه ملک الموت راغی او سیت یې وویسته او خبره ختمه شو نه محل ولیدم په سترګو نه وردننه شو او نه خوشحالي محسوس کړه الله خو په دې قادر بادشاه دی کولی شي که نو ځکه رسول الله مبارک فرمایي اتق دعوة المظلوم د مظلوم د خیر و نه ځان وساته فإنه ليس بينها وبين الله حجاب د خدای او د مظلوم د خیرو په میانس کې پرده نشته حائل نشته دا ډېر زر قبلیږي نو ظلم به نه کې انسان خو څه کې زمارونو انسان چې په حیواناتو ظلم وکړي هم په الله خفه کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل وایي ما ته الله جنتونه مښول او ما دوزخونه مو لیده وی په دوزخ کې مې یو ښځه ولیده او په دوزخ کې پې پیشو چکونه لګول اوس الله په دې قادر دی چې دوزخ کې څوک سوځي څوک نه سوځي اوس زقوم یو بوټی دی اب په دوزخ کې وي اور به پې اړو اثر نه کوي
دوزخیانو له به ورکوي. په دوزخ کې به دا نیکان خلک ګرځي، عالمان به ګرځي، عالمان او خپل مرګري به د دوزخ نه وباسي. عالم پکې دا دی ورننوځي، هغه ته غږ هم نه کوي. حافظ به پکې ننوځي او بعضې خلک به دوزخ نه وباسي. شهیدان به پکې دننه ګرځي او بعضې خلک به دوزخ نه وباسي. دا خو د خدای شان دی. چاته اور ابراهیم علیه السلام په اور کې پروت و، هغه ته غږ هم نه کړ. اور خو د خدای په قبضه قدرت کې دی. نو خبره مې دې پورې کوله چې رسول الله مبارک فرمایي یو ښځه مې په دوزخ کې ولیدله چې پیشو پې چکونه لګول. نو ما تپوس وکړو چې دا ښځه باندې دا پیشو ولې چکونه لګوي؟ وی دې ښځې دا پیشو ساتلې وه او بیا په پنجره کې یا په یو ځای کې بنده کړه، نه ولا خوراک ورکو او نه پرېښودله چې ځان له په خپله څه پیدا کي او ښکار وکړي او څه وخوري. نو د هغه پیشو د ظلم د وجې نه رب العالمین دا دوزخ ته ولېږله او په دوزخ کې هغه پیشو په الله پاک مسلط کړو، چکونه پې لګي. نو ګوره چې په پیشو ظلم کې ما د یو مشر نه یو ځل خبره اورېدلې وه. یو خان و د هغه زوی چا سره دشمني وه، هغه دشمن د خان د زوی نه ووجلی، دا د مردان علاقې طرف ته. هغه دشمن د خان د زوی نه ووجلی، بل چا مړ کو دا وې په دوکړه. او دا د انګریزانو زمانه ووی، بل چا مړ کړی خو د دشمنو دعوې د خان په زوی کړو، دی ګیر کړ. چې ګیرې که خبره دې ته ورسېدله، ګواهۍ پې دونه مضبوطې شوې چې په دې د 500 حکم وکړو د خان په دې زوی. او د خان دې زوی به وي چې زه بېګونه ما دا قتل نه دی کړی، خو خیر به د دروغې ګوی وه او بس جج فیصله وکړو. بیا بل عدالت بل اپیل منسوخ که، بل هم ول اپیل مسترد که او بس اخره کې د 500 کوټې ته ورسېد. وی د خان دې زوی به وي چې ما به خدای بری کوي، ما ته پته ما به الله بری. هلکه سپریم کورټ اخیري چې کم عدالت و هغه دې اپیل منظور نه که او ته ما به خدای بری کوي. وی بس ما ته پته چې ما به خدای بری کوي. ما یو جرم کړی دی چې هغه ما ته معلوم دی او د هغې دا مړی مې نه دی کړی، خو یو جرم مې کړی دی، هغه جرم ما ته معلوم دی او الله ته معلوم دی. او دا هغه جرم سزا پانسي نه ده، دا هغه جرم دغه سزا وه چې دا ما د جیل کې راکړه، دا هغه جرم دغه سزا وه چې په ما د 500 حکم وخته، خو هغه جرم کې پانسي نشته. انشاءالله ما به خدای بری کوي. نو د انګریزانو په قانون کې دا وه چې هغوی به کله جرګې ته کیس ور مخکې کړ، جرګه به کېناسته، هغوی به په کلي کې پوره معلومات واخیستل، هغوی به فیصله کوله. د کیس جرګې ته لاړ، د مشرانو نه ورو چې جرګې ته لاړ، جرګې چې تحقیق وکړه نو دا سړی بېګناه و. نو جرګې ووی چې دا بری کوي، دا بالکل بېګناه دی. وی سبا دکه بېګاله د پانسي وه او ناګانه اډر راغی چې دا بری کوي. وی را خلاص شو، بری شو. وی چې بری شو نو دنه چا تپوس وکړه چې هلکه ته مطمئن وې او تا دا خبره کوله چې زما به پانسي نه کېږي، تا ته څه پته وه؟ وی ګوره تاسو ته خو ما ویلو چې ما یو جرم کړی دا مې خدای په هغې کې راکاږي او هغه جرم د 500 نه دی، ما به خدای خلاصوي. وی څه جرم و؟ وی یاره یو ځای کې مې روټۍ خوړه او پیشو را ټوپ کړې او د کټ پلنګه راته کېناسته او زما نه ډوډۍ وتښتوله. پیشو غوښه وکړه، روټۍ واغې وتښتوله او د کټ پلنګه کېناسته یې خوړه. وی ما سره تماچه وه، تماچه مې راواغېسته او هغه پیشو مې وویشته. دقه ظلم مې کړی دی، خو د پیشو په ظلم کې زه خدای رانیولې. هغه دونه هغه پیشو ظالمه نه وه، هغه د کور بلده پیشو وه چې غوښه یې وتښتوله یا نوړی یې وتښتوله نو ما ته په کټ پلنګه کېناسته. نو په کار وه چې ما ورته نوره ور اچولې وي، نو ما ته ماچه راواغېسته، مستي مې پرې وکړه او پیشو مې په هغه ځای وویشته. نو دا هغه جرم و. نوره ما ته پته وه چې دا پیشو دا جرم دونه نه دی چې ما به خدای پانسي کوي او ما خدای ته توبې مې ایستې دي. زمارونو چې په څاروو ظلم کې الله پې خفه کېږي. رسول الله مبارک لا یو ځل په جومات کې تشریف فرماو، اوښ راغی، اوښ نیغ را روان دی او جومات ته راننوت. خلکو شړه، نبی علیه السلام یې پرېږدی دی، اوښ فریاد راوړی دی، مې شړی. بس هغې حکم اوښ نیغ راغی، چې راغی د رسول الله مبارک ته مخامخ کېناست
او غړانګې اوده کړه او د پیغمبر علیه السلام د دې دواړو خپو مبارکو په میانس کې کېښوده او برلارې شروع کړو د سترګو نه اوښکې روانې دي برړېږي لکه چې جاړي او سترګو نه اوښکې روانې دي بس نبی علیه السلام وفرمایل وی دې اوښ ما ته فریاد وکړه د دې مالک راولې مالک یې راوستو رسول الله مبارک هغه مالک ته ولوی وی دې اوښ ما ته ستا فریاد وکړه څه فریاد یې وکړه د الله رسوله وی ده ما ته ووی چې په ما مالک کار کوي او دمه نه راکوي ستړی په ستړی را باندې کار کوي دویم فریاد یې راته ده وکړه چې په ما کار کوي او خوراک نه راکوي وی بلکل یې درته ټیک وویل وی ګوره ظلم په حیواناتو مه کوئ په دې کار هم کوئ او داسې وخت کې د کار نه بندوئ چې دې ستړي نه دي څه نه څه دمی او چې کار پې کوئ نو خوراک هم وله ورکوئ ګوره په څاروو هم ظلم منه دی او بلکې ډېره ناشنا راته بله وویم نبی علیه السلام ګوره څاروي خو مکلف نه دي څاروو له خو نه جنت شته نه وله دوزخ شته عقل پکې نشته شعور دی پکې لیکن حضور پاک فرمای چې د قیامت پر ورځ باندې به الله څاروي م راولي میدان د حساب کتاب نو کم څاروي چې په بل څاروي ظلم کړی دی نو الله به د هغه مظلوم څاروي دپاره د هغه ظالم څاروي نه هم بدل ویل ښکرور څاروي په بېښکرو حمله کړې ده هغه بېښکرو له به خدای پاک ښکرې ورکړي چې دا خپل انتقام او بدل تیوان څاروو له به هم د یو بل نه بدلې والي نو بیا به الله دا څاروو ته وي کونو ترابن نو دا به خورې شي ختم به شي نو څاروي که په څاروي ظلم کوي هم الله نه برداشت کوي نو چې د الله بنده د الله په بنده ظلم کوي او بیا مسلمان په مسلمان ظلم کوي هغه خدای چېرته برداشت کوي او ورونو دا ګورئ زه تاسو بنیادي خبره وکړم چام چې په مسلمان ظلم کړی دی د هغه اخري حشر ته وګورئ نو خدای پاک هغه په خرابه طریقه مردار کړی ظلم به نه کوي په ظلم الله خفه کېږي او د ظالم متعلق پروردگار اعلان کوي لانصرنک ولو بعد حین چې زه به دې مدد کوم څه وخت پس به خو مدد به در سره کوم د عبیدالله ابن زیاد دا د کوفې گورنرو د حضرت حسین رضی الله عنه سره څونه ظلم وکړ تاسو تاریخ وګورئ پته به راته ولګي 83 د خاندان نبوت ماشومان بچي او ګلان شهیدان کړل لیکن خدای هغه سره څه وکړل په هغه خدای بل یو سړی مسلط که او په حمله پې وکړله او سره د خپلو ټولو ملګرو مرداران کړل نو په ترمذي شریف کې یو روایت دی او په مشکات کې مشته یو کس وایي ویزه په موقع موجود وم چې د دې عبیدالله ابن زیاد د او د نورو ملګرو سرونه په د جومات نه بار په یو میدان کې خواره واره پراته سرونه یې پرې کړي او د جومات نه بار په میدان کې خواره واره پراته او خلق راغلی او تماشې ته ولاړو په دې وجه چې د عبیدالله ابن زیاد حضرت حسین رضی الله عنه سره ظلم کړل وی دنیا خلق ولاړو وی دې خلکو به چغې کړه جاءت 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 راله 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 ما وی چې دا څوک یادوي نو وی زه ورغلمه او په دې خلکو کې ځان مې وردننه که چې دا دوی څوک یادوي چې راله 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 وی چې مې وکتل نو یو اجدها خامار و یو ماره وه حیه ورته وی په عربۍ مار وی دا مار به راغی په دې لاشونو کې به ګرځېده ګرځېده او د دغه عبیدالله ابن زیاد په دې سپیمو کې به وردننه شو نور مړی پرېښودل د هغه په سپیمو کې او لږ ساعت به وا دا مار به راووت بیا به لاړ چې لاړ نو بیا به راغی نو بیا به خلکو هغه دی بیا راغله بیا راغله بیا راغله هغه ماره وی چې بیا به راغله نو په دې مړو کې په دې لاشونو کې به ګرځېده او د دغه عبیدالله ابن زیاد په سپیمو کې به وردننه شو او څه ساعت به پکې غیبه وه بیا به ترې راووته یعنی خدای مردارم که د حسین رضی الله عنه سره ظلم وکړ او د مردار کېدو نه پس په جن الله خلقو ته وښودل چې په سپیمو کې دا د مار ورنه نوځي نو چې په قبر کې به یې څه حال او په آخرت کې به یې څه حال د مارونو ظلم به بلکل نه کوه پلار په زوی رور په رور ګاونډي په ګاونډي خاون په ښځه ښځه په خاون انګور په خواښې خواښې په انګور زیاتې به نه کوي
نن سبا چې د چا وس رسي که ګاونډي په ګاونډي ظلم ورسره کوي چې وس یې بر شو خواښې په انګور خواښې ډېر مسایل راځي بیا انګور د دا نه بدماشه جوړه کړي او په خواښې ظلم کوي خواښې غریبه بوډۍ به محتاجه یې ورته که نه دا د دا نه بدماشه جوړه کړي او ظالمه جوړه کړي چې دا خو زما لاسته ناسته ده ته چې د چا ښځې او د چا د وجې نه مزې کې هغه د چا نه پیدا دی ظالمې ظلم ولې کې او زوی ورته لمسی خاوند لمسی د خواښې غریبه د بوډۍ ده د خولې نه چې یو پوټې غوندې خبره وځي نو دا ظالمه ورته خاوند لمسی او کله داسې ظالمان مې لیدلي چې خپله بوډۍ مور یې والده او خپل بوډا پلار یې والد دا ظلم یوازې دا نه دی چې ټوپک سړی راوالي او بل پې ولي دا ظلم خو بلا مرتبې دي نو دا که انګور خاوند لمسی مور ته او د یوې نه ورته سل جوړی او یا خواښې کنځي دا انګورم ظالمه ده دا چې کله بوډی شي همدغه چل به ورسره کېږي دې وخت کې خو ته ځوانۍ په جوش کې دې وخت یو خاوند په تا مهربان دی نو په ځان نه پوهېږي الله به درنه دا بدل اخلي پرېږدي چېرته بیا یاد وساتئ زما وروڼو چې کم هلک په هلکانۍ او په ځوانۍ کې کم ظلمونه کړي دي یا کمې پیغلې چې په خپله ځوانۍ کې څومره ظلمونه کړي دي که دا هلک بوډا شو دا پیغله بوډۍ شوه اقه چل به ده سره په بوډاوالي کې کېږي بعضې خواښې هم په انګور ظلم کوي بعضې موږ ته راځي د جینۍ بچي نه کېږي نو د بچي خو د خدای په لاس کې نو دا خواښې وله پیغورونه وایي تا بچي راونړله او تا داسې ورته ده نه بچي د دې اختیار کې دی چې راونړله او ته جینکۍ راوړی ولا کان نه راوړی نو د چا خوښې چې د ماره جینکۍ پیدا شي دا خواښې ظلمونه کوي او زوی ته وایي چا به بله ښځه دله کوم نو په خوشحالۍ وکړه که نه که بچي دې خوښي او نسان وسي دې خوښي نو دویم واده څه منع نه دی ګناه نه ده او په طریقه وکړه که نه پیغورونه ولې کوې دارنګې خان په خپل نوکر او افسر په خپل لاندې کلاس 4 ظلم او زیاتې نو دا ګناه ده دا ناروا دا حرام دی ظلم به بالکل نه کوي د ظالم سره الله مدد نه کوي او د مظلوم ډیر زر رب العالمین مدد کوي ډیر زر یو سوداګرو پخوا خو د شړې علاقې به وي او پیاده مزلې به وي او د سارو نو دې په لاره یو علاقې ته تلل تجارت سامان هم ورسره نه خو به قافلو کې خلک تلل د قافلې سره ځان ملګري کو نو یو سړی وله راغی کومه علاقه کم خوا ځې وی پلانکې ته یاره وایي ما ځان سره بوځه کرۍ به درکړم او دواړه به سره ملګري م یو لارم ما ته معلومه ده د پې داسې د عاجز مسکین ګمان وکړو د سوداګر هم وی چې دا خو کرۍ به هم ته والم او د لارې ملګري به مې هم شي او زو به اوس هم داسې بعضې خلک کوي په کرۍ په بانه باندې موټر ته وخیږي او چې شړې ته یې بوځي نو ډرایور هم مړ کړي او موټر هم ته وتښتي د دې سړي دا نیت و ورسره سور شو قریبه درکه موضوع به چې روان شو یو 2 لارې وې نو دا هلک دې سوداګر ته وایي چې په دې لار لاړ شه او ته وایي دا ما ته نه معلومه زه خو همیشه په دې لاره ځم وایي دا بله ما ته معلومه را دا لنډم ده او په دې ستا د څاروي ګیام شته او سور هم دی په دې به لاړ سوداګر وایي چې دا بس ټیک ته روان شو تلل په هغه لاره باندې تلل هغه په یو ناګهاني خطرناک ځنګل ختمه شو یا لکه دا دې په کومه راوستم بس هغه سړي ټوپ کړې ده څاروي نه د اس نه او چاړه ورسره وه هغه یې راوویسته او دې سوداګر مټ نه ونیو لاندې راوغورځول پرېږدم دې چېرته سوداګر وایي چې دا خو زه په جنجال اوړېدم دا خو په ډاکو اوړېدم هلکه بس داسې کار دی چې څه غواړې ما سره کمې پیسې دی هم واله او چې کوم د تجارت سامان دی هغه هم واله او ما ته غږ مه کوه ما پرېږده نه نه ویل اول به تا وجنم دا چې تا پرېږدم خو ته ال وې لومبې به تا وجنم او د هغې نه پس به سامان د نه الم بس سوداګر خو پوه شو چې دا خو زما مرګ راغی نو ډاکو ته وایي ښه داسې وکړه ما پرېږده چې یو 2 رکاته لمونځ وکړم چې مې وجنې چې اخر کې خو یو 2 رکاته لمونځ وکړم که نه هغه وی زه وکړه وي دا مخامخ کپري نه د خلکو دا مې ټول وجلی دي دا ډوکي نه دا مې او دې منځونه کړي دي ما نه دي مانځه دوی نه دي خلاص کړی
ځکه ته مونځ کې او ستا یو اخري هغه ارمان دی پوره به چې خو مونځ دې مانه نشي بچ کولی. دې غریب مانځه ته ودرېده. انسان وس خو همدغه دی چې بیمار شي یا ګیر شي نو الله ته به چغه وایي. بل خو زمونږ څوک نشته، که زمونږ دی خو زمونږ رب دی که الله دی. د غریب چې مونځ شروع که صورت فاتحه ووی او صورت وی ته هیر شو، یو آیات ولا خوله له راغې امن یجیب المضطر اذا دعاه، چې یو سړی محتاج ای او الله ته چغه وی څوک دی بې د الله نه چې بچ به کی، بې د الله نه څوک نشي بچ کول. دا آیت یې د خولې نه ووته او ناګانه ټک ټک ټکار شروع شو. دې مونځ کوي او ټکارو سره ناګانه یو شرق شو چې د راوګرځېده نو یو شهسوارو په اس باندې سورو، نیزه ورسره وه او بس نیغ راغې د اس نه راکوشو او دغه ډاکو یې په نیزه باندې ښه مضبوط ووو او چې د نیزې نه یې سینګ ویوه ویغورځو نو اور پې بل شو په دې ډاکو باندې وسوځېد، مړم شو سوځېد. د سوداګر زر هغه سړي ته ور مخکې شو، خدای د سره خو کته څوک یې زه خو دې د غمه بچ کړم، ډاکو ظالم خو زه وجلم، د دنیا نورم وجلید، زه خو د غمه بچ کړم. وی زه دې آیت امن یجیب المضطر غلام یم، وی زه په اووم اسمان کې هم چې تا خدای ته چغه ووالې نو الله وی زه اسمان فرشته یم، الله وی څوک به د مدد له لاړ شي، نو ما دله ځان راورسو. نو ګوره چې ظلم به نه کې، مظلوم د خولې نه چې اوخته غرق به، په همسایه به ظلم نه کې، په نوکر به ظلم نه کې، په زمیدار به ظلم نه کې. زمیدار به په نیک هم ظلم نه کوي چې هر څه ته کور ته وړي، او دا نوکر او همسایه به په هغه مالک هم ظلم نه کوي، دواړه طرف ته به ظلم نه کوي. خواښې به په انګور ظلم نه کوي، د انګور غریبه محتاجه د لاس په خدای ته اوچت کي، ظالمې غرقه به شي. او دا انګور به په خواښې هم ظلم نه کوي، دا خواښې خو بوډۍ د محتاجه د خدای ته به لاس اوچت کي، تباه به شي. ګاونډي په ګاونډي، مالک په خپل نوکر او مشر په خپل کشر، کشر په خپل مشر، ظلمونه به نه کوي. ظلم انجام تبعی ده، ظالم خدای را نیسي چې را ونیسي نو بیا پرېږدي نه. دې وجه نه ما د رسول الله مبارک دغه حدیث تاسو ته وایي چې ای مسلمانه د مظلوم د خیرونه ځان وساته، د ده د خیرو د خدای په منځ کې هېڅ قسمه پرده نشته او زر قبلېږي. دعا وکړئ خدای موږ د ظلمونو نه وساتي.